دا په خوست کې د کرکټ بېټونو د تولید يوازينۍ کارخونه ده چې شاوخوا 2 کاله وړاندې جوړه شوې او دا مهال نږدې 10 تنه کارګر پکې په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. د دې تولیدي کارخونې مسوولين وايي چې د خوست تر څنګ د هېواد نورو ولایتونو ته هم له دې ځایه تولید شوي کرکټ بېټونه لیږدوي او هڅه کوي چې د کورني بازار اړتیاوې پوره کړي. 2 کاله کېږي چې موږ دلته په کار فعاليت کړی دی. تقریبا 8 نفره را سره دي 10 نفرو پورې او الحمدلله موږ ټولو ولایتو ته بیډ رسوای شو. اوس فعلا چې دی خوست، کندهار، هلمند، ننګرهار، لوګر، پکتیا دلته خوست موږ د پاکستان بیډونه هم دلته خلکو راوړي دي. خوست د کوم دلته کارخانې چې دي دغه په هغه کې به ډېر فارق کوي. خوست او د افغانستان کوم بیډ چې تولیدوي نن سبا وخت کې زه یې نه ښه بولم. د دوی په وینا د بېټونو د جوړولو لپاره اړین خام مواد او لرګي تر ډیره له داخل هېواد څخه تهیه کیږي خو د ضرورت پر مهال له ګاونډیو او نورو هېوادونو څخه هم ځینې مواد را انتقالوي. په دې کې مختلف لرګي دي، ځینې داخلي دي او بعضې بیا خارج نه راځي لکه انډونیشیا، مالیزیا، سریلانکا داسې مختلف لرګي په دې کې استعمالوي او بعضې لږ څه نه چې دي دا هم خپل داخلي لرګی هم کې کېدی. بلخوا په دې فابريکه کې کارګر خوښ دي چې په خپل هېواد کې ورته د کار زمينه برابره شوې. دوی وايي دا ډول کورني تولیدات کولی شي د بیکارۍ کچه راکمه کړي او د هېواد اقتصاد ته وده ورکړي. مخکې موږ پاکستان کې وو، هلته مو کار کوو، نو اوس دلته افغانستان کې کار کوو. شکر دی خپلې فابريکې لرو، خپل کار کوو، نو ډېر ښه پرمختګ دی. د سوداګرو پانګوالو څخه مې دا هیله ده په افغانستان کې پانګې وکړي، سوداګریزې وکړي. دلته افغانستان خلک ډېر مجبور دي، ډېر بېوسه دي، دا خلکو ته کار زمینه برابره شي. نو والله خوښۍ نه خو ډېره خوښي ده ویله چې خپل وطن خو ډېر خوند کړي چې په کوره لګي پیسې ګټي، خپل بال باج ته خپل قبیله د خپل وطن کې ستنه دا ډېره غټه ښه ده. شروزي ده ډېر خوښ یم. د کرکټ بېټونو دا تولیدي فابريکه که څه هم د محدودو امکاناتو سره فعاليت کوي خو د کورني تولید او د کارموندنې په برخه کې مهم رول لري. د کارخونې مسوولين او کارګر دواړه هیله لري چې د دولتي پاملرنې او د ملي سوداګرو د پانګونې له زیاتېدو سره به ورته لا ښه کاري چاپیریال برابر شي او دا ډول فابریکې به د هېواد په اقتصادي پیاوړتیا کې اغیزمن رول ولوبوي.